طالبانو والا ګل مجاهد د 2 پیسو غروري ورمات کړ. دا چې څنګه ویډیو تر پایه سره وګورئ. سلام ستړي مشئ. په تیر پارلمان کې د کابل د خلکو استازی الا ګل مجاهد چې پخوا یې زورواکي او غصب کولو او حتی تر دې چې ویل به ارګ محاصره کولی شي او ویل به چې د کابل شپږو ولسوالۍ د لاس لاندې دي او د هر چا نظام چې راشي زور یې نه پرې رسېږي. خو نن یو څو طالبانو د رینجر په باډۍ کې لاس نیولی اچولی و. ویل کېږي چې الا ګل له چا سره حقوقي مسله لرله چې د جنجال پر مهال یې ډزونه کړي وو چې وروسته بیا طالبان ورپسې ورغلي او دا پیښه شوې وه. وروسته بیرته نوموړی طالبانو خوشی کړی. الا ګل بیا په یو ویډیو پیغام کې وویل چې یو څو تفاهم رامنځته شوی و. طالبان د ده ورونه دي او دی روغ دی. په هر حال په ټولنیزو رسنیو کې دغې موضوع سخت غبرګونونه له ځان سره لرل. ډېری خلک پرې خوشحاله وو او ویل یې د دې ډول خلکو اصلیت او وزن باید خلکو ته ورمعلوم شي، د 2 پیسو شي او وشرمول شي تر څو په آینده کې بیا څوک د زورواکۍ یا نامکشۍ جرأت ونه کړي، نه د خلکو ځمکې غصب کړي او نه د خلکو په سرونو ور وخیږي. خو دوی دا غوښتنه هم کړې چې د ده لخوا غصب شوې ځمکې د له غصبه خلاصې شي او دغه راز نور حساب دې هم ورسره وشي. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بیا چې تاسو شو پرته راځم پلی او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.